بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې په موبایل کې د قرآن مجید تلاوت کول څنګه؟ په موبایل کې د قرآن مجید تلاوت کول جایز دی، هیڅ مشکل نشته چې سړی په موبایل کې قرآن مجید پروت وي د تلاوت وکړي، لیکن په کار دا دی چې اودس تازه کړي په ادب او په احترام سره، لکه څنګه چې قرآن مجید راخي دغه رنګه تلاوت وکړي. علامه مفتی خالد سیف الله الرحمانی صاحب په خپلو کتابونو لکه جدید فقهي مسائل او دغه رنګه په نورو کتابونو کې علامه مفتی اشرف علي تنویر رحمه الله هغه دا لیکلي دي چې قرآن مجید له بې اودسه لاس نه وروړل لا یمسه الا المطهرون. د دې اصل مقصود ادب او احترام دی، چې سړی د دې ادب او احترام وکړي، ښه په د قرآن مجید عظمت او د هغه دغه په زړه کې وي. نو په کار دا د محترمینو چې ښه اودس تازه کړي او ښه په احترام سره د قرآن مجید تلاوت وکړي. او که د چا اودس نه وي، اسکرین له بې اودسه چې پر اسکرین باندې د قرآن مجید ورقه راړولي او بې اودسه بیا دی لاس وړي، نو لاس نشي وړلی. په حواله دغه رنګه علامه مفتی سید محمد سلمان منصور پوری په خپله فتاوا کتاب النوازل جلد نمبر 18 صفحه نمبر 95 په حواله سره د شامی جلد نمبر 5 صفحه نمبر 361. او محترمینو، موږ بار بار دا خبره کوو چې کم خلک په قرآن مجید په موبایل کې ساتي، د قرآن مجید ادب او احترام دا دی چې د هغه سره بیا په موبایل کې نور شان نه وي. داسې نه وي چې یار فلم پر وګورې بیا په هغه باندې برته ته قرآن مجید ووایه. اگر چې شرعاً جایز به وي، لیکن ادب او احترام با ادب با نصیب بیا ادب بې نصیب. چې ادب او احترام دا دی چې سړی د قرآن قدر او احترام په زړه کې د هغه عظمت وساتي. په کوم موبایل کې چې قرآن مجید دی، هغه موبایل کې داسې سروزونه، فلمونه او ډرامې او دا شان نقشه شوت سي. لکه زما خپله یو موبایل دی چې هغه کې د تفسیرونه او قرآن مجید دی، زه هغه نه بیت الخلا له وړم، نه یو داسې بل ځای له وړم، نه د هغه بې ادبي کوم. ښه په ادب په احترام، با ادب با نصیب، بې ادب بې نصیب. چې کوم ادب والی هغه به نصیب والی الله جل شانو به هغه ته اگر چې بند وي نو بیا بیت الخلا له وړل د هغه جایز دي، لیکن ادب او احترام دا دی چې څونه قدر کولی سي هغونه قدر وکړي.